همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برای 250 خانواده نیازمند در غزنی کمک‌های مواد غذایی صورت گرفت. مسئولان بنیاد بشردوستانه ترکی میگوید که در این کمک‌ها آرد، روغن، لوبیا، مکرونی، بوره و برخی مواد غذایی دیگر شامل بوده که برای خانواده‌های شهدا و یتیمان توزیع می‌گردد. موږ د نننۍ په توزیع کې موږ تقریبا 250 کورنۍ ته د غذایي مواد د روژې خاص د روژې په خاطر آماده کړي دي چې په دې کې یوه بوجي وړه شامل دی 40 کیلویي ده، ترڅنګ یې 4 کیلو لوبیا ده، 4 کیلو وریجې دي، 2 کیلو بوره ده او 2 پاکټه چې 1 کیلویي کېږي مالګه ده او 4 پاکټه 400 ګرامه مکروني شامله ده او یو بوتل هم ترڅنګ 15 لیتره غوړي دي. در همین حال دریافت کنندگان کمک‌ها از این اقدام ابراز خرسندی کرده و از حکومت و نهادهای خیریه می‌خواهند که از آنان حمایت بیشتر نمایند. موږ ډېر خوشاله یو له اسلامي امارت سره چې دوی له موږ سره دونه کومک وکړو په دغو شپو کې په دغو سختو شپو کې نور هم له دوی څخه دغسې کومک غواړو چې دوی له موږ سره کومک وکړي به اوس له خلکو سره له ټولو سره از شهدا و معلولین رضایت داریم. همین کمک‌ها را امارت اسلامی قدیم کردن. دیگه از مؤسسات توقع داریم که برای قدیما کمک‌های بیشتر کنه کفایت نمیکنه. این در حالی است که مدت پیش نیز از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای 1200 خانواده بازگشته در غزنی کمک‌های غذایی و نقدی توزیع شده بود.